الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. په نن درس کې موږ تاسې سافټویر وایو. تیر درس کې موږ تاسې هارډویر مکمل وپېژنده، کوم مهم هارډویر چې هغه زموږ ستاسې دپاره ضرورت و په هغې باندې مو ځان پوه کړه. سافټویر څه ته ویل کېږي؟ د کمپیوټر پروګرامونو ته څه ویل کېږي؟ سافټویر ویل کېږي. مثلا موږ تاسو سره زیات سافټویر دی، ورډ، ایکسل، پاور پوینټ، دا ټول سافټویر دی. سافټویر په کمپیوټر کې نارمل په درې قسمه دي: سیسټم سافټویر، دویم یوټیلیټي سافټویر، او دریم قسم چې دی اپلیکیشن سافټویر دی. سیسټم سافټویر دا سافټویر ته ویل کېږي چې د کمپیوټر هارډویر او سافټویر څنګه کوي، کنټرولوي. مثلا وینډوز یو سیسټم سافټویر دی. د دې وظیفه څه ده؟ د دې وظیفې دا ده چې کمپیوټر کنټرول کړي، بس همدا وظیفه ده. موبایل کې په کمپیوټر کې موږ تاسې سیسټم سافټویر چې دی هغه وینډوز ده، یا اکثره وخت موږ تاسې وینډوز ته اپریټنګ سیسټم هم وایو. او په موبایل کې موږ تاسې انډرایډ لرو. انډرایډ ته موږ تاسې څه وایو؟ سیسټم سافټویر ورته وایو. یا په آیفون کې موږ تاسې څه لرو؟ آی او ایس لرو. د دوی وظیفه څه وي؟ د دوی وظیفه دا وي چې کمپیوټر کنټرول کړي، بس همدومره وظیفه یې ده. ښه، بل طرف ته موږ تاسې راځو یوټیلیټي سافټویر وایو. دې سافټویر ته کومکي سافټویر موږ هم ویلی شو. دا کوم قسم سافټویر دی ملګرو؟ کومکي سافټویر دا سافټویر دی چې د سیسټم سافټویر سره همکار وي. مطلب څه دی؟ سیسټم سافټویر سره همکار وي. د دې مطلب دا دی، د دې یو مثال تاسو وګورئ، انټي وایرس. ګورئ، کله چې زموږ ستاسې یو کمپیوټر وي، دا زموږ کمپیوټر دی او په دې کمپیوټر کې وایرس پیدا شو. کله چې وایرس پیدا شو، دې مطلب دا دی چې په وینډوز کې وایرس پیدا شو. کله چې موږ وایو چې اله زما په کمپیوټر کې وایرس پیدا شو، دې مطلب دا دی چې په وینډوز کې وایرس پیدا شو. نو اوس چې کله په وینډوز کې وایرس پیدا شي، د وایرس خو د منځه تلل غواړي. دې دپاره موږ تاسې یو یوټیلیټي سافټویر دی چې انټي وایرس ورته ویل کېږي. دا انټي وایرس موږ تاسې په خپل کمپیوټر کې انسټالوو. چې کله دا انسټال کو، وایرس د منځه یوسي، نو بیرته وینډوز یا کمپیوټر څنګه شي؟ نارمل شي. نو دغه یوټیلیټي سافټویر چې دی صرف دې ته هیلپینګ سافټویر موږ تاسې وایو. فقط او فقط د کمپیوټر سره همکاري کوي تر څو د ستونزې په وخت کې وینډوز څنګه شي؟ فعال شي. نور کوم خاص مطلب نه لري. یعنی مطلب د دې دا دی چې موږ تاسې یوټیلیټي سافټویر صرف او صرف د کومک په وخت کې استعمالوو، خپله ګټه ترېنه اخلو. بل طرف ته ملګرو موږ تاسې څه لرو؟ اپلیکیشن سافټویر. او دا دې ته د زه کله کله ورته د نوښت سافټویر هم وایم. دې ته زه کله کله څه وایم؟ د نوښت سافټویر ورته وایم. د نوښت سافټویر په څه معنا؟ دا سافټویر د نوښت ساحه ده. دا زموږ د نوښت ساحه ده. موږ ټول فعالیتونه دلته کوو. مثلا ورډ لیکل موږ په ورډ کې کوو. ایکسل کې څه کوو؟ محاسبه کوو. مثلا په فوټوشاپ کې موږ تاسې تصویر ډیزاین کوو یا ډیزاین کوو. یا مثلا اډوب پریمیر دی. دا زموږ د فعالیت ساحه هم دا ده که نه؟ موږ تاسو خو په وینډوز کې لیکل نشو کولی یا په یوټیلیټي سافټویر کې. دا صرف د کنټرول دپاره دی. دا صرف د وینډوز سره همکاري کوي، یعنی سیسټم صرف څنګه کوي؟ کنټرولوي. نو ټول فعالیتونه چې موږ تاسې کوو هغه په کوم ځای کې کوو؟ هغه په اپلیکیشن سافټویر کې کوو. ولې؟ همدا زموږ د نوښت ساحه ده. موږ تاسې چې کله کمپیوټر مطالعه کوو یا یې وایو، باید ډېر فوکس په اپلیکیشن سافټویر باندې وکړو. صحیح دی؟ په موبایل کې هم همداسې دی. موږ وویل چې سیسټم سافټویر په موبایل کې انډرایډ دی. او تاسو وګورئ په موبایل کې زموږ ستاسې فیسبوک یا مثلا ټویټر یا یوټیوب یا انسټاګرام، ټیلیګرام، واتساپ، دا ټول اپس دي که نه؟ موږ چې ورته اپس وایو. تاسو وګورئ دلته موږ تاسې ټوله ورځ لګیا یو. انټرنیټ چې کله خلاصوو، ډایرکټ فیسبوک ته ورځو، ډایرکټ یوټیوب ته ورځو. یعنې دا اپس چې دي دا په حقیقت کې د نوښت ساحه ده. راځو دلته یو ډیاګرام زه لرم. په دې ډیاګرام باندې خبرې کوو. ملګرو کله چې موږ تاسې وینډوز په کمپیوټر کې انسټال کوو، وبخئ، کله چې موږ تاسې کمپیوټر واخلو، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي هارډویر. یعنی صرف او صرف هارډویر وي. په دې کې به موږ سیسټم سافټویر انسټالوو، یا په بله اصطلاح په دې کې به موږ وینډوز انسټالوو تر څو دا څنګه شي؟ اکټیو شي، تر څو دا فعال شي. یعنی دا معنا نه ورکوي چې موږ تاسو ډایرکټ کمپیوټر مخې ته کیدو او بس استعمالوو به نه. د دې دپاره چې دا فعال شي، موږ تاسې باید په دې کې وینډوز انسټال کړو. کله چې مو وینډوز انسټال کړه، بیا د هغې د پاسه موږ تاسې دریم، دا اول طبقه ده،
دا دویمه طبقه شوه. دریمه طبقه کې موږ تاسې اپلیکیشن سافټویر مثلا ورد، مثلا اکسل، پاورپوینټ، فوټوشاپ، کورل ډرا، فیسبوک، ټویټر، دا ټول کوم قسم سافټویر دي؟ اپلیکیشن سافټویر دی ته موږ تاسې څنګه کولی شو ویلی شو. نو اوس موږ تاسې سره سوال دا دی چې وینډوز چې چون موږ تاسې ته په درد نه خوري ولې وایو؟ نه، د کله چې هلته ما وویلې چې زموږ ستاسې د نوښت مکمله ساحه چې ده هغه اپلیکیشن سافټویر دی، د دې مطلب دا نه دی چې وینډوز په درد نه خوري. وینډوز په درد خوري. ولې؟ تا سره یو کمپیوټر موجود دی، حد اقل دومره خو باید پوه شو چې دې کې د کمپیوټر کې زه د ماوس څنګه اکټیو کړم، د انټي وایرس په دې کې څنګه استعمال کړم، د دې سکیورټي څنګه فعاله کړم، یوزر نیم یې څنګه فعال کړم. یعنی کنټرول چې موږ وایو وینډوز یې ترسره کوي، بیا یې هم یعنی یوزر ترسره کوي. ته به دې کمپیوټر ته کښېنې دا به فعالوې، ته به دې کمپیوټر ته کښېنې د دې ټولې برخې به کنټرولوې. نو بیا هم زده کړه موږ تاسو لپاره څنګه ده؟ لازم دی. موږ باید په سیسټم سافټویر باندې ځان منظم څنګه کړو؟ پوه کړو. نو دا اوس موږ تاسې د نن ورځ درس، زه امید لرم چې په دې درس باندې تاسو پوه شوي یاست.